ډېر محترم د افغانستان د اسلامي دولت د اجرایي ریاست محترم رئیس صاحب، د کابینې محترم اعضا، په ملي شورا کې د لغمان د ولسونو استازي، د لغمان محترم والي صاحب، معاون صاحب، د لغمان او د علماء د ولایتي شورا رئیس صاحبان او اعضا، د 200 خلاف قنوردو محترم قومندان صاحب او سره ملګري، د لغمان د امنیت قومنداني محترم قومندان صاحب جناب رئیس صاحب، زموږ د لغمان د ادارې ډېر محترمو او عزتمندو محترمو رئیس صاحبانو، د لغمان ولایت معززو علماء کرامو، قومي مشرانو، خویندو، د مجلس حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر فخر چې نن د ډېر وخت چې د لغمان د ولسونو او د لغمان د ادارې دا خواهش او ارمانو چې د کابل نه دغسې یو لوړپوړی هیئت چې په سر کې جناب رئیس صاحب اجرایي افغانستان شمولیت لري، ورسره کابینه تقریبا نیمایي فیصدي کې هغه په لغمان کې دا د فخرۍ او افتخار دی. جناب رئیس صاحب، جناب محترم ډاکټر صاحب هر کله راشي د لغماني په زړونو کې ځای لري. لغمان د مجاهدینو کور ده او ته په دغه لاره باندې د جهاد په وخت کې هم کله یو څه راتګ کوئ، نن بیا تا دلته په خپل خوا کې ویني، هر کله راشي. جناب رئیس صاحب هغه خبرې چې جناب والي صاحب وکړې هغه هم زموږ سره موافق وو. دغه ټول کارونه چې شوي دي په لغمان کې د لغمان د ولسونو نمایندګان هغه ولسي جرګه کې وي، پښتنه جرګه کې وي او که په ولایتي شورا کې او که زموږ معزز قومي مشران دي، د دې سره په مشوره دغه پرمختګ شوی دی. موږ تاسو ته معلومه ده هغه وخت پرمختګ کېږي چې ولسونه د خپلې ادارې سره او د خپل دولت سره یو ځای شي. دغه کومې کړنې چې جناب والي صاحب ویلې او دلته نن یې یو جشن نیولی ده، په دې ټولو کې زموږ ولسونه که هغه علماء کرام دي، که هغه قومي مشران دي، که زموږ خویندې دي، که زموږ ځوانان دي، دا ټولو پکې سهم او برخه اخیستې، انشاءالله د ټولو دپاره افتخار وي. جناب رئیس صاحب د امنیت ارتباط چې کوم مشکلات وو په هغې کې زموږ د سرتېرو، زموږ د قومندانانو هغه څه چې د دې په اختیار کېږي او د دې په وس کې وي د هغه نه کار اخیستی ده. تاسو نه غوښتنه کوم جناب رئیس صاحب چې د امنیت شورا کې زموږ د تشکیلاتو باندې خبرې وکړئ او نظر پرې واچوئ، تر څو دغه لږ مشکلات چې لرو انشاءالله د دې نه به هم ډېر مېړني قومندانان لرو، ډېر مېړني سرتېري لرو او سربازان هم جناب رئیس صاحب د لوړو زده کړو ارتباط زموږ لغمان د پخوانو د معارف او د فرهنګ انګویه دی. چون په معارف کې هم زموږ دپاره ډېره توجه ده شوې او د تحصیلات عالي زموږ د پوهنتون چې تاسیس شوی په هغه کې ډېرې کمې ټولګې ورکړي، که دا هم ځان سره نوټ دی چې یو دوه ټولګې زموږ دپاره زیاتې کړي او زموږ د معارفو برخه کې زموږ تقریبا 40 سلنه ښوونځي ودانۍ ولري. د دې ودانۍ ته هم توجه وکړي، انشاءالله الرحمن به بیا هغه لغمانو کې چې په ټول افغانستان کې او په خارج کې هم د دې صفت کېږي چې د علم او د فرهنګ کار کوي. متاسفانه لږ مشکلات وروسته دي. د سرپناه په اعتبار زموږ د لغمان ولسونه ډېره کمه ځمکه لري جناب، هغه هم د راځي زموږ ډېره کمه لرو، که د دې لپاره منصوبې او هغې د سرپناه پیدا شي زموږ د ولسونو دپاره، دا به هم ستاسو یو تاریخي او کارنامه وي. د صحت په برخه کې هم چون زموږ لغمان د ولسونو نفوس تقریبا د 1 میلیون نه زیات ده، خو موږ په دلته هم هغه د 4 لکو د 5 لکو تشکیل واچول شوی ده چې هغه دوا راکول کېږي او د هغه ډاکټر راکول کېږي. که د لکو یا د 12 لکو لغمانیو په د نفوسو په اعتبار موږ ته تشکیل ورکړي او موږ ته دوا راکړل شي، انشاءالله مریضان به د لغمان نه بل ولایت ته نه کېږي. د ټولو نه په آخر کې جناب رئیس صاحب زموږ د ټولو افغانانو د لغمان د خلکو ارمان صلح ده. د صلحې لپاره باید چې څومره کارونه کېږي او څومره په ډوډۍ باندې کېږي د لغمان ولسونه ستاسو پر شا ولاړ دي. د صلحې لپاره تاسو مخکې نه هم کارونه کړي، بیا هم غږ وکړئ، موږ ټول نه په پاتې د توجه نه مننه.
ورحمة الله وبركاته.